سلامونه او درنښت ګرانو ملګرو. په دغه ویډیو کې درته د دغه مشکل په حل باندې کار کوو. تاسو چې کله هم بیټ لاکر په سی ډرایو باندې یا هم په ډي ډرایو یا په ای ډرایو باندې لګوئ، نو تاسو ته دغسې یو مشکل لرګئ. This device cannot use a trusted platform. Your administrator must set the allow BitLocker without a compatible TPM option, and they require additional authentication at startup policy for the OS volume. زموږ یو زده کوونکي ته دغه مشکل پیدا شوی. استاد محترم، زه چې کله غواړم په ډي ډرایو یا په ای ډرایو باندې بیټ لاکر ولګوم، دا مشکل راکوي. دا مشکل د څه دی او د دې مشکل حل څه دی؟ نو موږ ورته حل پیدا کړو. موږ غوښتل چې دا له تاسو سره هم شریک کړو. ملګرو، یوه خبره یاد ساتئ چې د دې نه مخکې چې تاسو د دغه مشکل حل کوم، تاسو ته باید دا خبرې معلومه وي چې تاسو غواړئ څه ولګوئ. ملګرو، دغه بیټ لاکر ولګوئ. دې دپاره باید تاسو سره چې کوم هارډ ډسک دی دا په بیسیک شکل کې وي، ځکه په ډاینامیک او په ریډ باندې دا نه لګول کېږي. دویم کوشش وکړئ چې دا په انټیفیس څه کې وي، نو ډېر به ښه واوسي. نو دغه ته تاسو پام وي ملګرو. صحیح ده. د دې نه اخوا دغه آپشن د څه دپاره دی، څه معنا لري او دا څنګه حل کړو، او دا چې دا موږ ته کوم ځای ښایي چې الاو بیټ لاکر دغه آپشن ولګوه، یعنې اډمنسټریټر ته دې ووایه که نه چې دغه ترتیب باید برابر کړي. دا کوم ځای کې دی ملګرو؟ ستاسو په دغه کې یو چیپ دی، هغې ته وایي TPM ټرسټډ پلیټفارم موجول. دې کې 1.2 ورژن دا مشکلات ورکوي. TPM2 ورژن وي نو په هغه کې بیا هیڅ مشکل نشته. دغه چپ د انکریپشن او ډیکریپشن دې لپاره کارول کېږي. که تاسو غواړئ خپل د کمپیوټر کې TPM ورژن معلوم کړئ، تاسو راشئ ولیکئ TPM.msc. دلته راغلی تاسو وګورئ زما د کمپیوټر کې TPM ورژن 2.0 دی. نو دغه مشکل دغه کمپیوټر ته نه راځي کوم چې 2.0 دی، مګر هغه کمپیوټر کې چې TPM ورژن 1.2 دی هغې دا مشکل لري. ولې ملګرو؟ TPM 1.2 چې کوم دی هغه اټومیټیک انلاک نه سپورټ کوي. نو چې کله اټومیټیک انلاک نه سپورټ کوي نو په سټارټ اپ کې دا بیا مشکلات ورکوي. سټارټ اپ کې اتنټیکیشن دا بیا نشي کولی. نو راځئ چې لږ مو پوه کړم چې دا څه معنا. ګورئ ملګرو، تاسو چې کله د کنټرول پینل ته راشئ او بیا راشئ بیټ لاکر ته. دلته اوس ګوره بیټ لاکر یوازې په جي ډرایو لګولی دی. زه په دلته کلیک کوم، دې ځای کې آپشن دی ټرن آن اټومیټیک انلاک. اوس ماته وایي د اپریټنګ سیسټم ډرایو از ناٹ پروټیکټډ بای بیټ لاکر ډرایو. اټومیټیک انلاک څه ته وایي ملګرو؟ تاسو په سی ډرایو باندې بیټ لاکر ولګو، په ډي ولګو، په ای او په اف او په جي، په دې ټولو ولګو. نو تاسو چې کله کمپیوټر څنګه چلانوئ په هغه وخت کې تاسو نه پرېږدي، ځکه سی ډرایو باندې بیټ لاکر لګېدلی. تاسو باید هلته پاسورډ ورکړئ. چې تاسو کله دغه سټارټ اپ کې اتنټیکیشن کېږي، دا پاسورډ تاسو ورکوئ. دغه پاسورډ سره که چېرته دا چیک تاسو لګولی چې ټرن آن اټومیټیک انلاک، دا پاسورډ چې کله تا نه وغواړي نو دې سره مستقیما سی ډرایو کې نور ټول ډرایوونه عموما کیګانې وي، نو په هغې سره یعنې تاسو یوازې سی ډرایو ته د کمپیوټر په چلانولو وخت کې پاسورډ ورکوئ، دې سره ډي ډرایو ای ډرایو ټول انلاک کېږي. دا آپشن دی د ټرن آن اټومیټیک انلاک. نو کله چې تاسو سره په کمپیوټر کې TPM ورژن زوړ وي، کوم چې 1.2 دی، نو په هغه کې به دا آپشن کار نه کوي او سټارټ اپ کې به هغې اډیشنل اتنټیکیشن غواړي چې یا به پین ورکوي یا به یو USB کاروئ. نو دې په خاطر چې تاسو ته به بیټ لاکر نشئ لګولی. زموږ محصلینو پریکټیکل دا وکړو، هغې ته مشکلات وو چې را به هغه ټرن آن بیټ لاکر باندې به کلیک وکړو، دا مشکل به ورکوو. ما چې کمپیوټر وکړو هغې TPM 1.2، نو بیا مې سرچ وکړو. نو په سرچ کې مو یو ګروپ پالیسي ده چې تاسو دا انیبل کوئ، نو انشاءالله تاسو کمپیوټر کې که څه هم تاسو سره به TPM 1.2 وي، بیا به هم بیټ لاکر کار کوي. د هغې دپاره تاسو رن ته راشئ، هلته به ولیکئ gpedit.msc او انټر به کوئ. کله چې انټر کړو نو دلته به تاسو راشئ بیا اډمنسټریټیو ټول ته، په دې کې به تاسو راشئ وینډوز کمپوننټ ته، او په دې کې به تاسو راشئ بیټ لاکر ته. بیټ لاکر ته راشئ، دې کې ګوره اپریټنګ سیسټم ډرایوز ته به راشئ، په دې کې ریکوایر اډیشنل اتنټیکیشن اټ سټارټ اپ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده ملګرو؟ هلته هم دا خبره کړې وه که نه؟ دغه ځای ته به لاړ شئ، انیبل دغه آپشن به ولګوئ. allow bitlocker without a compatible TPM require a password or startup key on the USB flash. معنا بیټ لاکر ته اجازه ورکړه چې سی ډرایو څه کړي او اټومیټیک انلاک نه بغیر د لاګین شي. مشکل نشته چې کوم کمپیټیبل TPM یې په هغې سره لاګین شي. دې وخت کې تاسو ته یا سټارټ اپ کی پکار وي یا USB فلش پکار وي. تاسو دې خوا دا ټول پالیسي ویلی شئ. نو دا آپشن تاسو وګورئ. دا آپشن چې تاسو کله اپلای کو او ومو لګو
د دې په خاطر چې دا پالیسي اپلای شي یو ځل کمپیوټر بند چالان کوي یا راشي په رن کې ولیکئ جی پی اپډیټ سلیش فورس چې دا پالیسي اپډیټ شي جی پی اپډیټ سلیش فورس زور سره دا پالیسي اپډیټ شي دا پالیسي چې کله اپډیټ شوه نو که څه هم ستاسو کمپیوټر کې ټي پی ایم ورژن 1.2 وي بیا به هم د سٹارټ اپ پر مهال تاسو نو کی یا یو اس بي غواړي او د اتوماتیک انلاک په واسطه نو که تاسو ملګرو سی ډرایو بیا نه دغه کوئ کنه مشکل نشته بیا سٹارټ اپ او هیڅ هم نه غواړي خو ټي پی ایم 1.2 کې دا مشکل تاسو ته راځي تاسو بیا ګروپ پالیسي کې دا پالیسي ته چک ولګوئ بیا هیڅ مشکل نه وي صحیح ده